یو بل پوښتنه کړې ده چې امام د دوه خطبو منځ کې لږه ناسته کوي، نو د دې حکمت څه دی، مقصد یې څه دی؟ جواب دا دی چې اول په دې باندې ځان کول پکار دي چې نبی علیہ السلام، صحابه او تابعینو، یعنی هغه وخت کې بیان به چې هغوی کوو، نو دا به همدغه خطبه کې کوو، په ولاړه باندې به یې کوو. وترکوک قائمه، الله تعالی سورۃ جمعات میں فرمائی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے د الله نبی، دوی چې تجارت وګوري نو تا ولاړ پری دی خطبه کې او دوی ووځي. نبی رسول الله په وخت کې خلک راغلو تجارانو، نو بای صحابه هغه ته ووتل، نو دا آیت نازل شو. نو ګور دینه دا معلومیږي چې خطبه په ولاړه باندې او دا رنګي دا ثابته مسله ده چې هغه به خطبه په ولاړه باندې کوله، دا بیان به په ولاړه باندې کوو، هغه به عربی کې کوو. دا رنګ د کعب بن عجرہ رضی الله عنه روایت ده، امام مسلم را نقل کړی چې هغه یو مسجد ته داخل شو، ویل دل چې یو کس ناس دی په ناس ته باندې خطبه کوي. نو کعب بن عجرہ رضی الله عنه ویل انظروا الى هذا الخبيث، دی پلیت انسان ته وګوره، یخطب قاعدا، خطبه په ناس ته باندې کوي. حالانکه وی الله تعالی فرمای وترکوک قائما، قل نبی ته وای چې ته پولاړه خطبه کې، ندینه دا معلومه نبی اسلام په ولاړه خطبه کول او دا په ناس ته خطبه کوي. نو په دې مسله ځان پوي کې چې هغه په ولاړه باندې خطبه کوله، دا بیان باندې په ولاړه کو. نو هر کله چې هغه دا خطبه په ولاړه کوله، نو دا ډیر وخت غواړي، خطیب ستړی کیږي، نو دی وجنا د دمې د پاره د دوه خطبو منځ کې لګ کینی. نو یو حکمت په کې دا شو چې خطیب په کې لګ دمو وکي. هغه بیل خبره ده، د رستنی علماء فقها به ویلي چې هغه وخت کې بیان په عربی باندې کېده، اوس په عربی نه پوهیږي، نو دی وجنه مونږه د دینه مخکې او تقریر پښتو کې په ناسته کو او دا خطبه کې نه حسابي، د دې اوریدل مو واجب او ضرور نه دي، د دې د تقریر نوم ورکي او بیا وروسته چې دا دوه خطبه عربی باندې کیږي، وای دا خطبه دی اصل کې دا مخکې او تقریر دی. نو دا یو زیاتی شی ور سره د بعض علماء یو ځای کړی دی، دا تقریر زیاتی ور سره حساب شوی، وروسته علماء زیات کړی دی. هغه وخت سره دا تقریر نو پکې ډایرکټ به خطبه شروع کېدل، همدغه په ولاړه باندې به تقریرم کې درس کېدل خرابوي کې. اوسم ډیرو ملکونو کې دا په ناسته باندې خطبه نشته دی، یعنی ناسته باندې تقریر نه کې، ډایرکټ خطیب راشي ودرېږي په ولاړه باندې بیان شروع کې، پښتو کې یا بل ژبه کې بیان وکي او به ډایرکټ کینی، لکه دمو کې پاسېږي به خطبه وکي، نو ډایرکټ مستودري. نو دغه طریقه لکه عربي ملکونو کې او بعض ملکونو کې دا اوس مشته دي. نو یو حکمت په کې دا چې دمه پکې وشي. دویم حکمت په کې دا چې بس د الله د نبی سنت عمل دې مګر اجرا کوو. او دریم حکمت په کې دا چې دو خطبه راغلي، دو خطبه، نو دا ناس ته دې لپاره کېږي چې فصل راشي دې دو خطبو منځ کې، دې دواړو منځ کې جداوالی راشي. او دا رنګي بل حکمت په کې دا چې اوریدونکو ذهن ور سره لګ تازه شي، متوجي شي دوباره.